دوستانو په نننۍ ویډیو کې تاسو لپاره ښایم څنګه کولی شو جي کوین کنیکټ کړو خپل والېټ سره دوستانو. نو راځو دغه میتاماسک والېټ سره کنیکټوو. تاسو به راشئ خپل ساتوشي به راخلاص کړم. تاسو ته وړاندې هم ښودلي وو چې څنګه دغه کرنسي ترلاسه کړو. راپشئ په دغه باټون نشان باندې دوستانو کلیک ورته واخلئ. تاسو ته ما وړاندې هم ویډیو جوړه کړې چې څنګه کولی شو دغه کوین ترلاسه کړو پري وډیا ورکولو. نو دوستانو دا چې اوس ادرس یې په والېټونو کې اډ کېږي نو موږ تاسو هم په میتاماسک والېټ کې د ادرس چې دی هغه اډ کوو دوستانو. نو موږ هم راځو دغه باټو باندې کلیک اخلو. لومړی به تاسو ساتوشي اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. نو کله مو چې هغه دوستانو را ډاونلوډ کړو نو دغه کوین اوس مهال لانچ شوی دی. نو اوس یې ادرس اډ کېږي او نوره فری کوین نه ورکوي. نو له دې وروسته شاید یو بل کوین بیا راوځي. نو بیا به هغې پر هم ستاسو لپاره ویډیو جوړوم. خو اوس مې ستاسو لپاره دغه ویډیو راوړه چې څنګه کولی شو دغه ادرس پکې اډ کړو په میتاماسک کې. نو راځو هم دغه باټو باندې دوستانو کلیک ورته اخلو. راځو دلته اوجي کوین ما سره خو ډېر کم دی 0.10 را سره دي دوستانو. خو بیا هم راځم ستاسو دغه طریقه درښیم. نو لاندې برخه کې دوستانو تاسو ته ښکاري دغه اوجي کوین باندې به کلیک واخلئ او لږه شېبه به منتظر شئ. لینک ویډرا ادرس باندې به کلیک واخلئ. پاس بو والېټ دلته به ادرس کاپي کړئ. راشئ میتاماسک ته دوستانو. میتاماسک ته چې کله راغلی خپل میتاماسک به ستاسو راخلاص کړئ. نو میتاماسک جوړولو ویډیو هم ستاسو لپاره ما ښودل دی په زما چینل کې هم کتلی شئ. میتاماسک کې دوستانو راشئ دغه پاس عمومي ادرس باندې دوستانو کلیک ورته واخلئ. دغه پاس عمومي ادرس چې دغه دوستانو تاسو د سره کاپي کړئ همدغه عمومي ادرس ته. دغه پاس عمومي ادرس دوستانو همدې باندې به کلیک واخلئ. دغه به کاپي کړئ او بیا به راشئ ساتوشي اپلیکیشن ته او دلته به دوستانو دغه ویډرا ادرس واچوئ. پاس به دوستانو پیسټ کړئ او نو زم راځم دغه پیسټ کوم دلته دوستانو. نو کله مې چې ادرس کاپي کړ او دغه ځای کې به تاسو پیسټ کړئ او لاندې به راشئ اسیټ پاسورډ کې به یو پاسورډ ورکړئ او بیا به اوجي لینک ویډرا ادرس باندې کلیک ورته واخلئ. را به شئ یو پاسورډ ورکړئ. دغه پاسورډ تاسو باید یاد وي ویډرا کې بیا پکارېږي. راځو کمپر باندې دوستانو کلیک اخلو. دلته هم یو جیمیل ته کوډ دی. تاسو هغه جیمیل چې ورکړی هماغه جیمیل ته لاړ شئ دننه شئ کوډ راواخلئ. تاسو ته به یو کوډ درغلی وي هماغه کوډ ستاسو دوستانو راواخلئ او په دغه ځای کې ورکړئ. نو زه هم کوډ دوستانو راخلم او دلته کوډ دننه کوم. کوډ مو چې کله دوستانو دننه کړ نو را به شئ بیا کمپرم آپشن باندې به کلیک ورته واخلئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وایست راځو سټارټ ویریفیکیشن باندې کلیک واخلئ. ستاسو مخ څخه دغه دوستانو یو سکین کوي چې تاسو ته وایي چې تاسو روباټ یاست که نه. علاوه که دوستانو تاسو مخ سکین کوي ښي طرف ته یو بل خواته ورته واړوئ تر څو ستاسو مخ سکین کړي. نو دوستانو تاسو دلته کتلی شئ. نو تاسو دلته وایي چې نو تاسو سر ورته پورته کوئ ښکته کوئ یو بل خواته تاو کوئ. نو ستاسو ته بیا دوستانو دلته تاسو دوستانو د والېټ ادرس چې دی هغه دلته کنیکټېږي. ستاسو چې کله ویډرا پیل شي هغه ویډرا به ستاسو ته دوستانو په اتومات ډول وشي. نو دغه و د ادرس اډ کول چې تاسو لپاره مو وښودلو دغه بالکل ویری ګوډ شو یعنی ویریفای شو. نو دوستانو دغه ادرس به دلته دوستانو اډ شي او موږ سره به اضافه شي. کله چې بیا ویډرا پیل شي موږ تاسو کولی شو دغه ویډرا وکړو. نو څه پورې ویډرا پیل شوي نه دوستانو. نو دغه تاسو چې کله لانچ شي اعلان شي نو تاسو بیا کولی شئ دغه ویډرا پیل کړئ. نو چې بیا به بل نوی کوین راوځي هغې په اړه هم ستاسو لپاره به دوستانو ویډیو جوړوم. نو تر هغې ماته اجازه درکړئ. ستاسو ښه وخت ولرئ او ښې شېبې.